سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان او د زیمبابوې سیریز په هکله باندې یو نوی خبر راغلی ده، او بل به زه تاسو ته وایم چې په ټي10 لیګ کې کریم جنت چې کوم د رحمان الله ګوربز ته ډېر سخت په غوسه سو او ډېر اکت یې وکړ چې زیاتره افغانان په دغه باندې کریم جنت ته غوسه سوي دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول به زه تاسو ته دغه ټي10 لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې نن په ټي10 لیګ کې 3 لوبې ترسره شولې. دغه اولنۍ لوبه به زه تاسو ته وایم چې په هغه کې جاوید احمدي او یمین احمدزي لوبه ترسره کوله، خو یو لوبغاړی د افغانستان دومره ښه ونه ځلېده. خو حالان کې د یمین احمدزي او جاوید احمدي مراټا ریبینز په نوم باندې کوم ټیم ده هغوی بیا دغه لوبه ګټلې ده. په هغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې هغه بل ټیم 128 رنز ټارګټ ورکړی او دوی بیا په اخرني اوور کې په لاست بال باندې یعنې اخرني بال باندې دغه 128 رنز ټارګټ چې ورکړی او دغه یې پوره کړ. دویمه لوبه به زه تاسو ته وایم چې د شهزاد محمدي او درویش رسولي خپل مابین کې ترسره شوله او دغه لوبه ونه درویش رسولي ټیم بیا ګټلې ده. په دغه لوبه کې د شهزاد محمدي دوی ټیم اول بیټینګ ترسره کړ، 115 رنزه ټارګټ یې د درویش رسولي ټیم ته ورکړی او شهزاد دومره خاص ونه ځلېده، صرف 8 رنزه یې وکړل او خپله وکټ یې له لاسه ورکړله. خو دغه لوبه کې بیا درویش رسولي هم دومره خاص نه ده ځلېدلی، خو د درویش رسولي ټیم دغه لوبه په 2 وکټو باندې ګټلې ده، یعنې 115 رنزه ټارګټ یې ورکړی او هغه یې په 10م اوور کې پوره کړی ده. 3 لوبغاړي آوټ سوي دي. خو دغه درېیمه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رحمان الله ګوربز یو ځل بیا ډېر زبردسته بیټینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړ. صرف 15 بالو باندې 41 مهم رنزونه یې کړي دي او د دغې لوبې مین اف د میچ هم سوی ده. په دغه لوبه کې هغه بل ټیم یعنې د مجیب زدران کیس احمد دوی ټیم 129 رنزه ټارګټ ورکړی او دوی بیا په 9م اوور کې دغه ټارګټ پوره کړی ده چې په نن لوبه کې ګوربز ورته 41 مهم رنزونه کړي دي. او بل طرف ته د افغانستان مجیب زدران کریم جنت که موږ وګورو دغوی دومره خاص بولنګ نه ده ترسره کړی، حالانکې کریم جنت بیا 2 لوبغاړي هم آوټ کړي دي، خو په 2 اوورو کې 40 رنزه ورکړي دي. او په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې کله نه رحمان الله ګوربز د کریم جنت له طرف نه آوټ سو نو دغلته کریم جنت ډېره سخته غوسه ور باندې کړې ده چې د افغانستان زیاتره مینوال کریم جنت ته ډېر سخت په غوسه دي. یعنې ته وګوره اوس د رحمان الله ګوربز باندې داسې بدماشیانې ورته ښیې، ته دومره غټ سړی سوله چې چېرته وکټه واخلې خپل افغاني باندې دومره زور او دومره جذبه کې، یعنې تا یو لوبغاړی آوټ کړی ده او دومره سخته غوسه دې ورباندې کړی، ډېر سخت اکت یې ورباندې کړی ده. او دغه نه مخکې به زه تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې چې کریم جنت څخه کله ګوربز ته بالنګ ترسره کوي، وایي پې شپږیزه وهلې ده، وایي پې څلوریزه وهلې ده، بیا بل بال باندې 2 رنزه کړي دي او همدغسې بل بال باندې بیا کریم جنت له طرف نه ګوربز بولډ آوټ سوی ده او ډېر سخت په غوسه سوی، ډېر اکت یې ورباندې کړی ده رحمان الله ګوربز باندې چې زیاتره افغانان په دغه باندې خفه دي. تاسو خپل نظر به دغه کریم جنت ښه کار کړی ده لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ. د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې سبا هم په ټي10 لیګ کې 2 زره پورې لوبې ترسره کېږي. دغه اولنۍ لوبه به زه تاسو ته وایم کومه چې 9:30 بجې شروع کېږي. دغه د درویش رسولي ټیم چې کوم ده هغوی کلندرز ټیم سره لوبېږي چې په کلندرز ټیم کې عظمت الله عمرزی هم لوبې ترسره کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت باندې مازدیګر ټایم کې 9:30 بجې شروع کېږي. او دغه دویمه لوبه به زه تاسو ته وایم چې د ګوربز دوی ټیم سبا ته بیا مهمه لوبه ترسره کوي او دغه لوبه د یمین احمدزی او جاوید احمدي ټیم مراټا ریبینز په نوم کوم ټیم ده هغوی سره دوی خپله لوبه ترسره کوي چې دغه لوبه ماښام ټایم کې 7 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کېږي. او د نه علاوه دغه درېیمه لوبه به زه تاسو ته وایم چې د شهزاد محمدي دوی ټیم چې کوم دی یو ځل بیا سبا ته دوی لوبه ترسره کوي. او دغه بل ټیم به زه تاسو ته وایم چې په دغه کې د افغانستان نجیب الله زدران او نوین الحکم لوبه ترسره کوي. دغوی ټیم سره د شهزاد محمدي دوی ټیم چې کومه لوبه ترسره کېږي دغه بیا ماښام ټایم کې 9 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کېږي. نو سبا ته هم که خیر 3 زره پورې لوبې ترسره کېدونکې دي په ټي10 لیګ کې. او د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان او د زیمبابوې او سیریز په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې زیمبابوې هغه سپورټ چې کوم د هغوی ورته اجازه ورکړې ده چې تاسو ته موږ اجازه درکوو چې افغانستان سره 3 شره ورځې لوبې ترسره کوي او 2 ټیسټ لوبې ترسره کوي. بل طرف ته امکان لري چې دغه سیریز چې کوم د هندوستان کې خو مشکله ده چې ترسره شي، خو یا به دوبۍ کې ترسره کېږي او یا به عمان کې ډېر زیات چانسز لري. او زیمبابوې هغه اجازه اخلي، خپل سپورټ فیډریشن ورته ویلل کېږي چې موږ عمان ته ځو، اول ته افغانستان سره دغه 2 ټیسټ لوبې او 3 شله ورځې لوبې ترسره کړو. خو فلحال د افغانستان کرکټ بورډ دغه په هکله باندې کوم خبر نه ده ورکړی، خو امکان لري چې دغه سیریز په فروری میاشت کې ترسره شي.